په وړوکي کلیک کې نه یوازې یو فارم تاسو په څو ژبو سروې معلومات راغونډولو لپاره ډیزاین کولی شئ، حتی تاسې د وړوکي کلیک یوزر انټرفیس ژبه هم بدلولی شئ. د دې کار د سرته رسولو لپاره لومړی سر په سر 3 ټکو باندې کلیک یا ټک وکړئ. بیا راشئ جنرال سیټینګ ته. جنرال سیټینګ کې یوزر انټرفیس. اوس دپاره ژبه انګلیش یعنې انګلیسي ژبه غوره شوې ده. اوس موږ دا بدلوو، ورته راځو. دلته ډېرې ژبې دي. په دې ژبو کې تاسو خپل مثال د کار ژبه کوم باندې چې تاسو ته فارم جوړ کړی وي هغه کاروئ، کولی شئ د دې ژبو څخه انتخاب کړئ او دې ته حاجت نشته چې مثال یو کس په انګلیسي نه پوهېږي او هغه دا ونشي کولی چې مثال دا په دې کې معلومات ور داخل کړي. هغه کولی شي چې مثال په دې کې معلومات ور داخل کړي. د دې حواله دا ده چې مثال په دې کې مختلفې ژبې ځای په ځای شوي دي. اوس زه راځم پښتو ژبه غوره کوم. کله چې پښتو ژبه غوره کړم ټول مثال د بټن لیبل ټول ماته په پښتو ژبه باندې راځي. مثال خارجي فورمه ډکه کړئ، ثبت شوې فورمه تصحیح کړئ، نهایي شوې فورمه ولیږئ. مثال که فورمې وي دلته په دې لیبل سره دغه فورمو هغه اندازه راځي چې څو فورمه دي، 2 دي، 3 دي، 4 دي، 5 دي ثبت شوي دي که نه. لیږل شوې فورمې ښکاره کوي، یعنې وي کوم فورمې چې تاسو یې سرور ته لیږلي دي هغه تاسو ته راښکاره کوي. اوس دفعتاً موږ 2 فورمې لیږلي دي نو 2 فورمې موږ ته راښکاره کوي. سپینه فورمه ترلاسه کوي، ګیټ بلانک فارم، یا ثبت شوې فورمه لرې کړئ. مخکې مو ویل چې مثال ډیلیټ کوئ یا د منځه یې یوسئ، که هغه خالي فورمه وي یا ثبت شوې فورمه وي. اوس موږ بیرته غواړو چې د اصلي مینو څخه لاړ شو او د دې یوزر انټرفیس بیرته انګلیش یا انګلیسي ژبې ته تبدیل کړو. اوس راځو جنرال سیټینګ ته بیرته، یوزر انټرفیس، اوس لینګویج پښتو ده، راځو پورته انګلیسي ژبه غوره کوو. اوس دا ټول انټرفیس موږ ته په ځانکاره ډول سره په انګلیسي باندې بدل شو. نو د دې حواله دا ده چې هر مملکت هر ژبې والا کولی شي چې مثال په خپله ژبه باندې معلومات ور داخل کړي په دې سیستم په واسطه باندې. کوم ژبې چې دې کې ځای شوي دي تاسو هغه کارولی شئ، که نه ځای شوي نه دي هغه تاسو نشئ کارولی.